السلامونه قدرمنو. افغانستان کولای شوای چې په کابل رود باندې په کونړ رود باندې بند وتړي، بند جوړ کړي یا د کونړ دریاب اوبه راوګرځوي. افغانستان د کابل رود اوبه راګرځولی شوای او دغه اوبه چې دي د خپل زراعت لپاره استعمالولی شوای. د کابل اوبه، د کابل رود اوبه، د کونړ رود اوبه د چا دي؟ دا د چا ملکیت ګڼل کیږي؟ ملل متحد اقوام متحده د اقوام متحده آئین او قانون د اجازه ورکوي. راځئ قدرمنو اول تاسو ته وښیم کابل رود، کونړ رود څنګه جوړیږي، له کومه ځایه شروع کیږي، دا اوبه له کومه ځایه پیدا کیږي، څنګه پیدا کیږي، بیا تر کومه ځایه رسیږي، څونه وسعت لري، په پاکستان کې په کومو ولایتو کې تیریږي، په کومو ولسوالیو کې تیریږي، اول ته کم کارځینې اخیستل کیږي. کله چې په افغانستان کې په ژمي باندې د افغانستان په اکثره ولایتونو، خاص کر شمالي ولایتونو کې په جګو غرونو باندې واورې وسي او د دغه غرونو سرونه له واورو ډک سي او چې کله ژمی تیر سي دوبی راسي، بیا په دغه غرونو باندې پرته واوره ویلې سي، دغه اوبه کابل رود جوړوي. د غرونو په سرونو باندې واورې ویلې کیږي او دغه اوبه راځي د غرونو په لمن کې کابل رود جوړوي. د کابل رود اوبه چې جمع سي اول وارې دغه رود په کابل ښار کې تیریږي. له دې وجې دلته کابل ښار آباد دی. په تیرو وختونو کې کابل ښار د دغه اوبو له وجې آباد شوی و. کله دغه رود له کابله ورتیر سي بیا په جلال آباد کې د کونړ رود برخه ګرځي او دغسې کونړ رود د تورخم دروازې پر څنګ د پاکستان په صوبه خیبر پښتونخوا باندې ورننوځي. په خیبر پښتونخوا کې دغه دریاب په پېښور، چارسده او په نورشهره باندې ورتیریږي. دلته د دې دریاب په غاړه باندې ورسک بند جوړ شوی دی چې اوبه یې شاوخوا علاقه زرعي مځکې څه دي هغه اوبه یي او له دغه اوبو څخه بیا بجلي هم جوړیږي. کابل رود په پاکستان کې له مختلفو ضلعو ولسوالیو تیریږي او په اخر کې د ټک پر څنګ په صوبه پنجاب کې په سند رود باندې ورګډیږي. د وردګ ولایت له غرونو بیا خیبر پښتونخوا او بیا اټک پنجاب تر دغه ځایه پورې د کابل رود فاصله چې ده هغه 200 کیلومتره جوړیږي. په تیرو وختونو کې دغه دریاب ته خلکو دریای کوفن ویل. دغه دریاب د پاکستان او افغانستان لپاره ډیر اهم دی. قدرمنو اوس دې ته راځو چې افغان حکومت په کابل دریاب یا کونړ دریاب باندې بند تړلی شوی. دغه سوال موږ وار په وار په رسنیو اورو. نو د دغه سوال جواب دا دی چې هو افغان حکومت چې دی په کابل دریاب او په کونړ دریاب باندې بند تړلی شوی. دا د دوی قانوني حق دی. بین الاقوامي قانون، بین الاقوامي لا، د یو ان قانون د دې اجازه ورکوي. په دې حواله باندې زه د بین الاقوامي قانون د ملل متحد د قانون وضاحت کول غواړم. په 1999 کې اقوام متحده د آبي وسایل په موضوع باندې یو کنونشن جوړ کړی وو. د دغه کنونشن د ارټیکل 15 ماده 15 او 6 1911 میډرډ ډیکلیریشن د 1960 د هیلنس رولز د هیلنس قانون مطابق او د 2004 پرلل رولز د دغو مادو په توسط سره د دې مادو په مطابق چې کله له یوه هیواده اوبه و بل هیواد ته داخلي سي دغه اوبه د هغه ملکیت جوړ سي چې هغه څنګه وغواړي، په څه طریقه وغواړي د هغه اوبو استعمال کولی شوی، په دغه اوبو باندې بند جوړولی شوی او دغه اوبه د زراعت لپاره هم استعمالولی شوی. هم د دغه بین الاقوامي قوانینو مادو سره پاکستان له افغانستان سره د اوبو پر سر د اوبو یا آبي معاهده نه لري او نه یې کړې ده. اول واري د پاکستان او افغانستان د وفودو ترمنځ په 2003 په 2015 په 2011 کال په 2013 کال او په 2019 کال کې مذاکرات شوي دي. آبي معاهده نه ده شوې، د اوبو پر سر باندې یوه معاهده هم نه ده شوې. په دغه مذاکراتو کې چې دوی سره وکړل د یوې نتیجې ته نه دي رسېدلي. دریای کابل د افغانستان 12% زرعي مځکه چې د هغه اوبه یي د افغانستان له یوازې دریای کابل چې دریای کونړ هم ورته ویل کېږي دا پاکستان ته نه ننوځي، د دې اوبه پاکستان ته نه ځي، بلکې په دې سرحد باندې په دې پوله باندې نه نور دریابونه هم دي چې پاکستان ته ننوځي. که چیرې افغانستان په دریای کابل دریای کونړ باندې بند وتړي نو افغانستان کولی شوای چې صرف 15% اوبه راوګرځوي، دا نورې اوبه به بیرته پاکستان ته راځي. د دغه دریاب ټولې اوبه راګرځول دا ناممکنه خبره ده. یعنی دریای کابل دریای کونړ په پاکستان خیبر پښتونخوا کې 1,19,000 ایکړه مځکه خړوب کوي، اوبه کوي، په دې باندې زراعت کیږي. یوه بله خبر چې د پاکستان آبادي دا وخت ده 25 کروړه ده او د افغانستان آبادي ده 4 کروړه ده. د پاکستان زیات نفوس دغه دریاب د دې دریاب اوبو ته سخت ضرورت لري او سخت اړ دی.